درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. زه ډاکټر بهیج عثماني یم او دا د مورولي پلارولي د لړۍ 23مه برخه ده. معمولا د ماشومانو هغه څه ته ډیر ورپامیږي چې ورو ورو خوځېږي. د بیلګې په توګه د هغوی خوښیږي چې په خونه کې ځوړندې پردې یا د باندې هغه ونو او بوټو ته ډیر وګوري چې باد او شمال یې سوکه سوکه ښوروي. خو که یو څیز ډیر او چټک ښوري د ماشومانو نه خوښیږي او هم یې توجه او تمرکز ته زیان اړوي. ځکه نو تر 20 میاشتني عمر پورې ماشومانو ته د تلویزیون ښوول لویه تېروتنه ده. پوهان وایي چې تر 20 میاشتني عمر پورې باید ماشوم ته هیڅ ډول تلویزیوني، کمپیوټري او یا موبایلي خپرونې حتی د 5 دقیقو لپاره هم ونه ښوول شي. تلویزیون، کمپیوټر او یا موبایل د ماشومانو خدمتکار آرامونی او یا پالونی نه دی. کیدای شي ماشومان تلویزیون او ورته څیزونو ته په کتو ظاهرا آرامه او غلي او یو ډول پکې ډوب شي، خو ماغزه او ذهن یې داسې ګنګس ګردجن او لار ورکی کیږي لکه په دوړو او لړو کې چې را ایسار وي. هیڅ مهمه نه ده چې د دې خپرونو په منځپانګه کې څه دي او یا د کوم عمر د ماشومانو لپاره ځانګړي شوي دي. دا استدلال چې د ماشومانو خپرونې د هغوی خوښیږي د دې حقیقت په وړاندې کومه معنا نه لري چې دغه خپرونې له روغتیایي او په ځانګړي ډول د توجه او تمرکز له درکه چې د ماشوم ماغزه او ذهن ورته اړتیا لري اوږدمهالې او خطرناکې اغیزې لري. یو ځل بیا تکراروم چې تر 20 میاشتني عمر پورې باید د تلویزیون او بلې هر ډول داسې وسیلې خطر ته متوجه اوسئ چې انځورونه، صحنې او پیښې کې پکې په ډیره چټکتیا اوړي را اوړي. په کوڅه، پارک او یا کوم بل ځای کې د ماشوم د ګرځولو پر مهال باید ورو ورو ګامونه واخیستل شي چې ماشوم وتوانیږي څه شي ته چې زړه وي ښه په ځیر وګوري او بیا سوکه سوکه صحنه بدله شي. په دې وخت کې باید مور و پلار یا بل هر څوک چې له ماشوم سره وي هڅه ونه کړي چې د ماشوم پام هغو څیزونو ته ورواړوي چې د دوی خوښیږي، بلکې ماشوم باید خپلې مخې ته پرېښول شي چې څه شي ته ګوري او پر څه شي خپل فکر او پام ورټولوي. په هر صورت ماشومان همیشه پارونې او تحریک ته اړتیا لري چې سترګې او له هغه لارې توجه، تمرکز او لید غښتلی شي. د دې موخې لپاره البته د ماشوم عمر ته په پام هغه ځان ته مخامخ ونیسئ، په ورو ورو د سترګو د پرانستلو او پټولو، د خولې او غومبرو په خوځولو او په ناز ناز او ورو ورو غږېدلو هغه ته وخت ورکړئ چې ستاسو د مخ ټول غړي په ځیر وګوري او در سره یو ډول ځانګړې اړیکه جوړه کړي. همداراز ماشومان په غېږ کې ونیسئ او دواړه هندارې ته ودرېږئ. په دې ډول به هغه هم مهاله له هندارې ځان او تاسو سره بلد شي. په هنداره یې لاس یا مخ ورکېږدئ، ورنږدې او بیا یې په ورو ترې لرې کړئ. د ماشوم د لاس یا پښې په ښورولو یا ټپولو سره هغه ته یې د بدن بېلابېل غړي ور وپېژنئ او داسې شرایط برابر کړئ چې هغه وکولی شي له بېلابېلو زاویو د خپل ځان له روښانه او کره انځور سره آشنا شي. پوهان وایي ماشومانو ته یوازې یوه لانځکه یا لوبوزله ورکړئ. پرېږدئ چې تر هغو پورې ورسره ولوبېږي چې زړه یې ترې تور شي. څو ورځې یا اونۍ وروسته یې چې نور نه غوښتل ورسره لوبې وکړي بیا نوې لانځکه یا لوبوزله ورکړئ. په یاد ولرئ چې ماشومان له یوې لانځکې یا لوبوزلې سره تر لوبېدو څه موده وروسته په تنګ کېږي او ورسره لوبې نه کوي. مګر که هم دا لانځکه څو ورځې یا اونۍ وروسته بیا ورکړئ بیرته ورسره لوبېږي، نو ښه به وي چې مخکنۍ لانځکې او لوبوزلې ورته وساتئ. ماشوم ته پام کوئ چې کله یې نه غوښتل له کومې لانځکې یا لوبوزلې سره لوبې وکړي مه یې مجبوروئ چې حتما باید ورسره ولوبېږي. ترې لرې یې کړئ او بله لانځکه یا لوبوزله ورکړئ. له ماشوم څخه دا پوښتل چې لاس دې کوم دی، سترګه دې کومه ده یا پښه دې چیرې ده ډیره ګټه لري. په پیل کې به ماشوم ته ګرانه وي چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي، خو که تاسو د همدې پوښتنو د کولو پر مهال د لاس پر پښه، پوزه او نورو غړو باندې ورکېږدئ، له څه مودې وروسته هغه کولی شي دا غړي وپېژني او ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
په زانګو کې راځوړند یو څه رڼه، ځلانده او ورو ورو خوځېدونکي څیزونه د کابو 2 میاشتو د ماشوم پام جلبولی شي. ښه به وي چې دغه څیزونه تر ډیره د سره او تور رنګ یوه ګډوله وي. نخچونه او انځورونه ورباندې وي. له دغسې توکو سره ماشوم آرامه او سوکاله وي. پام مو وي چې له حد څخه په زیات تحریک او پارونه کې ځینې وختونه ماشوم توجه او لیوالتیا له لاسه ورکوي او یا د معلوماتو او سپارښتنو د ډیروالي له کبله ګنګس او لار رکی کیږي او په دې ډول د ازادۍ او آرامښت انتخاب له لاسه ورکوي. نو ځکه د دې پارونو او تحریکونو کچ باید زموږ د غوښتنو او لیوالتیاو له مخې نه وي، بلکې د ماشوم له وړتیا او ظرفیت سره باید تناسب ولري. د بیلګې په توګه کله چې ماشوم له مور څخه یا پلار څخه ستړی یا څه ناڅه زړتوری شي، نو نه غواړي ورسره لوبې وکړي، غېږې ته یې ورشي او یا ورته توجه او پام وکړي، ماشوم باید خپلې مخې ته پرېښودل شي او وخت ورکړل شي چې ماغزه یې آرامه او بیا پارېدنې او تحریک ته چمتو شي. تاسو به ووینئ چې څو شېبې وروسته ماشوم بیرته راستنېږي، د مور یا پلار غېږې ته ورځي او غواړي ورسره ولوبي. په پای کې مو دې خبرې ته پام را اړوم چې که تر 6 میاشتني عمر پورې لا هم د ماشوم سترګې کږې وي او یا تر 9 میاشتني عمر پورې نشي کولای په مخ کې یې ورو ورو ښورېدونې څیزونه تعقیب کړي یا سترګې ورواړوي، له یوه کارپوه ډاکټر سره هرومرو وګورئ. تر بیا.